مونږ نیت هم ستا په نیت پسې تړلې دی باچا صادر مو د پښتو اوس غورځولې دی باچا او چې څوک درته په پښو کې لوغړېدلی دی باچا هماغه خو زمونږ په مرۍ غلی دی باچا هم تا په سرکاري منصب نمانځلی دی باچا هماغه خو په مونږه کې ښاغلی دی باچا د نفرتونو نه جوړ شوی تور کمر ختم کو د مینې دوه خبرې وکړه چې دا شر ختم کو زمونږ سرونو باندې لوبې هغه سر وکړلې راځه چې دواړه په شریکه هغه سر ختم کو ګرده نړۍ کې به د امن قافله وګرځي یو څو خبرې که دننه څو بهر ختم کو خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو د یو نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې زیر یو په دې نننۍ خپرونه کې موږ تاسو له یو داسې شخصیت راوستی دی چې ډېر ښه شعر لیکي د پښتو د ادب ذکر چې وشي نو بیا هلته د خلکو زړونو او ذهنونو ته د دغه شخصیت نوم راځي د پښتو ژبې او ادب دپاره بلا کارونه او زیار کړی دی اوس هم کوشش کوي چې دغه عیسا خپله دوامداره وساتي د ګړنګي د سیمې زموږ ډېر لوی مشر ادیب ښاغلی پلک نیاز نیازي صاحب موږ سره مېلمه دی نیازي صاحب ډېره زیاته مننه په خیرالی ته ووایو چې وخت هم راکړو نادان جانه جون خو ډېر ښکلی روان دی د رب نه ډېر شکر ګزار دنیا غمونه نور دی په ما زیات شي خو چې تا سره مې یاره مندڼ مات شي ښه نو ژوند به څنګه تیر شي نه تیریږي چې بندیز مې د جانان په ملاقات شي بې له مینې بس نه وي په دنیا کې د هر چا چې د غرور سانګونه مات شي دا دنیا به د جنت یو نمونه شي چې وفات پکې حسد شي نفاق کات شي دلته ټول مرده پرستي ژوندي وجني د هغو قدر زیاتیږي چې وفات شي خوله دې ستړې شوه نیازي کښېنه کلارې خوله دې ستړې شوه نیازي کښېنه کلارې څه به ونه شي د زړه رنځ به زیات شي مانه نشي انتظاره زندگی څه به تېره شي بې یاره زندگی د یو چا شوله ښه خوار زندگی او د یو چا شوه مزیداره زندگی او خدای خپل دښمن دی څه په مزو سرګو او د دوستانو دې کړه خواره زندگی زه ژوندی یم او په هره چاره بر یم مانه نشي بے روزگار زندگی خدای تا جون ګرځولې لوی نعمت دی شو مې ولې بې قراره زندگی چا د جون پیټې په ماتم لوړلې چا رسولې ده ترداره زندگی بل تا ژوندون ته د اوربل تیاره خوره او ما ته مه یادوه یاره زندگی زه د جون پڼ غورځولی یم ښکته په اوږو مې کړله باره زندگی او ستا ارمان لی خواږه د وجود ورکړل او د نیازي په برخه خواره زندگی داغ د سرو سترګو مې جانانه په ځیګر پروت دی نور راته مه خانده د غم پڼ مې په سر پروت دی د پښتونخوا غرونه ګڼمه د وجود هډوکي خو په زړګي کې مې تصویر د پیښور پروت دی بېګا یې شپه درونه کړې په وصال د جانان ځکه اوده د ورځې په منبر پروت دی د خېټې غمو د جانان اواز مې نه اورېدو څه وکړم خدایه چې نه هر راته ټبر پروت دی زما وطن د هر ازمیښت د ژرندې ووتلو لا خو نیازي د ډېرو خلکو شر په سر پروت دی د بعضې نیم انسان له خو مرګی هم ضروري دی یو کس د کار سړی پکې ژوندی هم ضروري دی نور هر څه سره کېږي کوي توره کوي سپوره ستا پوزې له نتکۍ او میخکې هم ضروري دی د ښار د آبادۍ او سوکالۍ او شیش محل نه خیبر او په تیرا کې افریدی هم ضروري دی د ژوند حاصل مې د نشې او تماشې سره دی ځکه مې مخ نن د فریب او د دوکې سره دی هغه د تمه د جنت هړو ذره هم نه کړي چې کلک پښتون دی او ملګری امریکې سره دی زه ورته ډېر د زاهدۍ او د شیخۍ وایم زړه مې سرکش دی لګېدلی میکدې سره دی زه ترېنه ډېر صبروم زړه خو نه صبرېږي کچوي ورځي خدای خبر څه جادو هغې سره دی اول یې وژړل او بیا پې شو خوشحاله مزدور
زموږ روزګار هم د ملبې او دماکي سره دی او نیازي ته ولې د دې ښار په رواج نه پوهېږي نیازي ته ولې د دې ښار په رواج نه پوهېږي د دار سنگار یې د کږې وږې شملې سره دی د نفرتونو نه جوړ شوی تور کمر ختم کو د مینې دوه خبرې وکړه چې دا شر ختم کو زموږ سرونو باندې لوبې هغه سر وکړلې راځه چې دواړه په شریکه هغه سر ختم کو ګرده نړۍ کې به د امن قافله وګرځي یو څو خبرې که دننه څو بهر ختم کو دا بدبختی بیروزګاري که کم علمي وګڼم د خپل لاس خپل هنر په خپل هنر ختم کو زما ملګرو کلک مین یو خو په ځان مین یو بغض کړو ختم خو د بیا په نت اکثر ختم کو ساده پښتون سادهواله غنیمت وګڼه دا ترقی ده لپټا پټکې صادر ختم کو عجیبه ده زه پتا او ته په ما باندې داوا کړی نیازي خپل حجره ختم کړو ګودر ختم کو اې د کام بچیا لوي شوي به سلوکا د کارغه غونته کې مسنډه مخوکا او که څوک بد د سره کاندي نو تخکا د نفرت لاړې په هغه ځای کې توکا په سحر دی مخ د نور غونته زلیږي په ماخام کې د زړګیو کوي شوکا زه مریض د محبت ته مسیحای زه جوړېږم خو لږ دم را باندې پوکا د وجود وینه د عشق ورشو کې نولم وهم زمکه کې مخوکا کله نوکا د پښتون غونته بې وسه شوې بې حسه بدرې لاړه پخپوشل سیف الملوکا سنیازي په سپین کردار دومره مینم په کابل کې مې هم بدې شي املوکا زما د همت ملاتا ملا تړلې شه ملالي زمونږ د ګاونډیانو انغارې هم ضروري دی کچانه د خور وکړه او چاله د خور ورکړه تعلق او رقابت له خو پر دی هم ضروري دی او په دومره بیلستونو بیلمن زنانو کې په دومره نارینو کې خو سړی هم ضروري دی خپل ځان ته په سجدو یو تزاریږو قربانیږو د مینې کاروبار له خو مې خدای هم ضروري دی او دا روغ ټول لیوني دي چې نیازي لیونی بولي حالاتو ته چې ګورم نو دی هم ضروري دی مونږ نیت هم ستا په نیت پسې تړلی دی باچا صادر مو د پښتو اوس غورځولی دی باچا او چې څوک د ته په پښو کې لغړېدلی دی باچا همهغه خو زمونږ په مرۍ غلی دی باچا هم تا په سرکاري منصب لمانځلی دی باچا همهغه خو په مونږه کې ښاغلی دی باچا او تا ټول عمر له حق د خوار راوړلی دی باچا تا ټول عمر له حق د خوار راوړلی دی باچا تا ټول عمر له حق د خوار خوړلی دی باچا کینو چې وایي کینا او پاسو چې وایي پاسا په سر سترګو مستا حکم منلی دی باچا ملګری را لمو وجنه دوی هم زما په شان دي دا ځکه خو مې هر ملګری غلی دی باچا د یو پټي په فصل کې دي تور او سپین شروع کو تا داسې د نفرت تخم کرلی دی باچا یو حق درته وایم که د سر پکې امان وي نیازي دي په زړګي باندې داغلی دی باچا د پلار نیکه په کور کې سکونت غواړو باچا مونږ تا نه کم منصب او سلطنت غواړو باچا زمونږ ځمکه زرخیزه ده سر زر را ټوکوي د فصل پخېدو پورې مهلت غواړو باچا او زمونږ له هر اندازه مینه مینه راسسیږي زمونږ له هر اندازه مینه مینه راسسیږي د مینې پټپټونې له مالت غواړو باچا زما او ستا په هر پاټک یو نوې مرکه ده مونږ څه غواړو خو تا سره صحبت غواړو باچا که اورې مو نو واوره که نه اورې نو مه وره له دې نه پس به مونږ اجازت غواړو باچا چې دوه ته دوه ووایي او څلورو ته څلور مونږ خپل هیواد کې داسې عدالت غواړو باچا او نیازي چې چا پیدا کړلو ساتي به یې هغه نیازي چې چا پیدا کړلو ساتي به یې هغه مونږ څه غواړو خو مینه او محبت غواړو باچا نیازي صاحب ستاسو کتاب بالکل په سکرین باندې رالی
اول خو زه تاسو ته د دې کتاب للمه کې ګلونه چې ډېر بهترینه خواري ورسره شوې ده که د کاغذ خبره وکړو که د دې د کور خبره وکړو د هر څه ډېر مزیدار ښکلی کتاب مبارکي ته وایو او دا کله چاپ شو د څونه تعداد کې چاپ شو او دا ملګري به د کوم ځای نه حاصلوي بس ملګري خو یې فی الحال عمان حاصلولی شي ځکه چې ما چې ته بکشاپ ته لا نه دی ورکړی اوس مې اراده شته یو الحمدلله 550 تعداد کې چاپ شوی دی صحیح او د بچو مې را لږ غونډې کې دیکه راکړم خو دیکه سټارټ یو نو اوس الحمدلله انشاءالله مسلسل یو څلور کتاب را روان دي دې کې صرف غزلې دي خو ما سره غزلې م الحمدلله دونه دي چې دغه یو کتاب بل هم دی مهرباني عزتمن شي موږ له وخت راکړو موږ سره یو ځل بیا کېناستې او ښایسته کلامونه هم دې ملګرو ته الله دې خوشحاله کړي ډېره مننه جي ډېره مننه پلک نیاز نیازي صاحب را سره تاسو تقریبا غټ یو کال بعد په شیشه باندې ولیدو خوشاله شو چې د دې دغه کتاب په للمه کې ګلونه رالی او زموږ په لاسو کې واقعي چې د دې کتاب هر یو شعر هر یو مصرع په للمه کې ګلونه دي او زما یقین دی چې دا د جیمې شپې او دا کتاب او شنه چای او ښایسته ریوړی در سره او دا ګورې نو ډېره مزه به وکړي موږ سره په دعاګانو کې یاد ساتئ ښه د باد او بریالي اوسئ